محشر چې کوم د حساب کتاب میدان دی هغې کې به تله لګي د انصاف او زموږ ګناهونه او نیکۍ به پې تللي کېږي. اس شک و شبهه پکې نشته. د الله د قرآن وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیثو خبره. هغه تله که د چا د نیکي درنه شوه نو جنت ته به ځي، او که نیکي سپکه شو ګناهونه یې درانه شو دوزخ ته به ځي، او که چرته برابر شو نیکي او بدي نو بیا د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای د اعراف ورته وایي. سموده به په هغې اعراف کې وي او بیا د هغې نه پس به جنت ته ځي. دا الله پاک یو نظام جوړ کړی دی. دنیا د امتحان ځای دی. اوس دا تله به ډکول غواړي. که دا تله ډکه نه شوه په نیکو باندې او په ګناهونو ډکه شوه نو د الله د قانون مطابق بیا جنت ته تلل نشته، ځي به وروستو به ځي چې مسلمان لاول به دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به غوټې وایي چې ګناهونه ته د دوزخ په اور ورجېږي او ختم شي، د هغې نه پس به جنت ته ځي. نو الله مهربانه دی په خپلو بندګانو او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو بعضې داسې الفاظ مونږ ته ښولي دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به هم درنه شي او ګناه به سپکه شي. هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي، یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي، ډېرې مختصرې دي. زم تاسو ته مثلا ملکه سړی پې نه ستړی کېږي، مختصرې خبرې دي. دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې نه دي. او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي. د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته وې نو الله پې خوشحالېږي. کوم الله؟ رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی، په انسان مهربانه دی. دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی. هغه پروردګار چې هغه رحمان دی، دا د الله ښکلې صفت دی. دا رحمان مهربانه ورته مونږ وایو. لکه مور په بچي مهربانه، پلار په زوی مهرباني، استاد په شاګرد مهرباني، دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی، بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو. دوه خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي. نو لکه زه خو دوست خوشحالوم، پلار خوشحالوم، مور خوشحالوم، زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي بیا په کار نه راځي. او هغه ذات چې په دنیا کې هم ستا په کار راځي، په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې مو په پل صراط کې، نو هغه به نه خوشحاله. په دې دوه خبرو دغه مهربانه ذات خوشحالېږي. هلکه چې الله پې خوشحالېږي نو الله خوشحالول خو ډېر ګران دي. بیا خو به پې زه ستړی کېږم. وایي نه خفیفتان علی اللسان، په ژبه اسانې دي، سړی پې ستړی کېږي نه. ښه چې سړی پې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمي که نه. دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټي. نه وایي ثقیلتان فی المیزان، په تله کې درنې دي. حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي، الحمدلله نیمه ډکوي، په هغې پوره ډکی شي. هغه تله چې تېره جمعه مې تاسو ته محشر په خبرو کې ویل پریشانی ختم. زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته؟ زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به ته شئ چې مهربان رب وایي دوه خبرې وکړه چې تله ډکه کم که نه. نو چې دام زه نه کوم نو بیا به یریږم، بیا به وال زما په غاړه به مهربان رب څه وایي تله دله ډکوم که نه. یا د خدای بندګانو څونه په اسانه درته ډکوي، یا د دې رب به مونږ بیا هم خفه کوو، دې به مونږ خوشحاله. زه طالبانو ته وایم چې تله هم پرې ډکه نه شي که نه په دې دوه خبرو. خو چې زما رب خوشحاله شي ماله دا ډېر لوی غنیمت بس. یا الله خوشحاله شي. زم پروردګار زما ستا خوشحالي پکار ده، الله زما ستا رضا پکار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي. بس چې زه به تا په کومه خبره راضي کړم پروردګاره، تا به زه په څه راضي کړم؟ د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش دی وایي. د ستا زړه کې ستا زړه ته الله نږدې دی. په خدای قسم په زړه کې به دې خبره راغلي، ته به ترې نه خبره والله به ترې خبردار. دا نو مهربانه ذات دی. هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده. زه ربه چې ته راضي او ته خوشحاله په کوم څیز، بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته. خو چې ته زما نه راضي شي او ته زما نه خوشحاله شي
نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي خوشحالېږي او په ژبه مسانې دي او تلم پیډه کېږي خدایا اوس په موږ نه وایو دا هلکه کومې دوه خبرې دي یو د سبحان الله وبحمده بل دا سبحان الله العظیم او د دې بس ما خو تاسو ته چې طالبانو ته پکې مونږ دې خبرې کوو هغه زه تاسو ته نه وایم مونږ به څه معنا کوو یا خدایا تاکہ اس عیب نشته الله په دې خوشاله الله کې اس عیب نشته سو کوئی خدای له د مکه کافرانو به وي فرشتي د خدای لونه دي مو نه د خدای عیب دی خدای پاک خزه ته خواهشات او تاجت نشته او لونه تاجت شي او چا به وی چې نه عیسی علیه السلام یې زوی دی عزیر علیہ السلام زوی دی وای د خدای ظالمانو خدای زوی تاجت نشتا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله همسر نشتا سوک الله کې ایس عیب نشتا مالا مرگ راځي خدای له مرگ نه راځي زه ناجوړه کېږم خدای نه ناجوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره اسم نه کمیږي زما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي د هغې نه خبردار دی او وینې زما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي الله له ستړې نه راځي کل یوم هو فی شأن د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی دی یو کن باندې ارسه پیدا کوي په یو کن ارسه ختمي سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا ښایسته او ښکلي صفتونه د الله سره مناسب دي چې خالق دی مالک دی رازق دی مونږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند دی داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راغلي بل ځای فرمایي الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله پکې راغلی بل ځای وی سبحان الله وایا پکې راغلی بل ځای وی د الله لویي وایا اوهو العظیم د الله لویي پکې راغلی او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح دی فرشتې لګیا دي سبحان الله سبحان الله هغه سبحان الله پکې او د ټولو نه لویه خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کوم نو زه پې بدي ښکارم خلک وایي ځان صفت په خپله کوي دا ولې ځکه دا زما دا صفت به ما کینې او زه به دروغ وایم یوه بل زما دا صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي ورسره ناغېشتی شي دا د الله را کړی دی د الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي دا هغه خپل ذاتي دی او الله که زه صفت کوم دروغجن به یم په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی هغه رښتونه دی زما صفت ختمېږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي هم دی راټیټه شي خشته لیکي خوبصورت ښکلی چې دی ځواني که نه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي دا ماشوم ښکلی دا ښکلی دی او چې کله بیا بوډا شي بس بیا ملا راټیټه شي په لاره چې روانې غریب ټیټه ملا والا دي کونټۍ ورسره په لار کې غاښونه یې ووتل ختم شو لاړه بوډا شو الله باندې بوډاوالی نه ان الله جمیل یحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمېږي الله پاک له چې کوم صفت دی حقه دی بس رب العالمین حضور پاک په خپله فرمایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله زه د له هغسې صفتونه نشم کولی څنګه چې ته د خپل ځان کې نو دا هغه صفت دی چې الله په خپله د خپل ځان کوي وایې دې حدیث کې چې دا ما درته روان کړی دی دې کې هغه صفتونه دي چې ټول کائنات یې وایي ونه یې وایي بوټې یې وایي کبان یې وایي مارغان یې وایي حتی ستا په وجود د پاسه دا ویښتې وایي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی دقه دوه صفتونه وایي چې دا ما روان کړي دي سبحان الله والحمد لله وایي تاسو پې نه پوهېږئ دا داسې الفاظ دي چې جامع الفاظ دي بس دې کې د الله ټول صفتونه رالل دې کې د الله خوشحالي راله دې کې تله ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وایي کائنات یې وایي الله په خپله د خپل ځان وایي دا هغه دي چې پیغمبران ویلي هر پیغمبر چې ویلي دي هم دقه الفاظ سبحان الله الحمد لله او دې کې یو بل صفت دی زما وروڼو د خدای شکر دی پکې شکر بحمده څه شی دی لکه د خدای شکر شکریه ده پکې
مونږ خو یو ناشکره خفه کېږو به نه لیکن د الله شکریه ده او رب الله په قرآن شریف کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکریه ادا کړه نعمت نور هم زیاتو ولئن کفرتم او که ناشکري مو وکړله نو ان عذابي لشدید بیا زما عذاب سخت دی او د دې نورې ډېرې فایدې دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة کہ روزانہ سکسل کرتا ہوئی محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وی قدر گناہوں دا دریاب دا زگ عمری اللہ بٹلو گناہوں اور معاف کی لکه اوس به څوک چې دا به وایي سل کرته کم از کم په شواروس کې دا به څوک وایي چې څوک وایي هغه راسره لاس اوچت کې نو انشاءالله ورسره ووایي او چې کمې زنانه زما اواز واوري زما خویندې زما میندې زما لونه چې څوک اوري نو هغوی به م وایي که خیر انشاءالله هغوی دې په خپل کور کې انشاءالله ووایي او دا الفاظ به وایي او تاسو به دا مهرباني کوئ چې دا ما ووایي کمې خبرې که ټولې درته نه یاده نو صرف دونه خو یاد ساتئ که نه چې په دې الله خوشحالېږي تله پې ډکېږي گناهونه پې معاف کېږي نو کور یې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته خپلو بیبیانو ته دا زما دا د فایدې خبرې دي دا به که خیر بېګاله وایي ښه چې هغوی مور باندې عمل وکړي انشاءالله وایو یو ځل به څه وایو که نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امینه ته به یې ښځې ته وایي ښه او دې خامخې وکړي ژبه خو یې کار کوي که نه او که نه هسې نه چې ژبه یې کار نه کوي ته ورته وایو ژبه یې کار نه کوي او سبق یې ویلی دی دویم پاس نه قرآن شریف یادوم د خدای ظالمه قرآن نه دی ویلی د خدای ظالمه شروع که ورته کوه او شروع که دا الفاظ خو ویلی شي که نه دا ورته او که دا ورته وښایه چې دا الفاظ ووایي الله هم خوشحاله کړه الله دې مونږ له د وینا طاقت راکړي یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله د ټولو فراخه روزي نصیبه کړي یا الله موږ له دې ذکرونو د بیانات توفیق راکړي الله تعالی چې کومه د قیامت د ورځې میزان خدای دا موږ په نیکو باندې ډک کړي یا الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې الله د شریانو د شر نه مو ساتې د متکبرینو د کبر نه مو ساتې د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتې د فتنهګرو د فتنو نه مو ساتې الہ العالمین ته زمونږ د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي زمونږ د زړه نه کبرونه لرې کړي حسدونه لرې کړي بغضونه لرې کړي او یا الله که د چا اولاد نه اولاد ولا ورکړي د ډېرو دوستانو نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولا ورکړي بعضې دوستان دي دشمنۍ دي یو بل سره اوې داوې دي یو بل سره او دشمنۍ دي یو بل سره دعا وکړئ چې د چا یو بل سره دشمنۍ دي اوې داوې دي الله ته په روغو او په محبتونو باندې بدل کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایا مهربانه رب ته زموږ نه راضي شي د ریاکارو د فتنو آفتونو مرضونو رنځونو نه پامن کې استاد زنانو ته دعا وکړئ الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي د برکت څادر واچوي کومو خویندو چې موږ ته جومات ته دا ځای بخلي دي کومې خور یا خویندو هغوی ته هم دعا وکړئ ټولو خویندو ته چې الله د خیر برکت عافیت زندګۍ نه سریر خان بیمار دی هغه ته دعا وکړئ چې الله تعالی ول روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول روغ صحتونه ورکړي او زموږ د هر قسم آفاتو او د فتنو نه امن کړي استاد برحمتک یا ارحم